السلام علیکم ملګرو. افغانستان او سریلانکا اولنې ټي 20 میچ شو. افغانستان بالکل ګټلې میچ سریلانکا لور کو یا چې موږ نه دی پکار دغه میچ زمونږ دغه گیم نه دی پکار کم تاسو وګورو دا ډیر کم سکور سریلانکا ډیر کم سکور کړی اوس لږ پیته سکور کم سریلانکا کړیو دغه بیټینګ وکټ وا افغانستان سره و متم پوری بیټینګ وو افغانستان ټیم کولې شو په 15 سورو کې شپاره سورو کې افغانستان دغه بیټسمنانو دغه هدف چیز کړی ولې افغانستان بیټسمنان د سریلانکا بیټسمنانو نه کم دی ولې افغانستان بیټسمنان د سریلانکا بیټسمنانو په شان نه دی ولی یا د هغه په شان بیټ نشي کولی یا افغانستان بیټسمنانو سره بیټونه نشته دي یا سره مطلب داسې حق لرونه نشته دي هغه سره څه شي کمبود دی افغانستان بیټسمنانو سره په دغه خاصه وکټ باندې په دغه بیټینګ وکټ باندې افغانستان دغه لوبغاړو یو سل شپته سکور چیس نکړل یو سل شپته سکور روان لول واحد یو د ابراهیم ځدران چې پټس کې هم تعالی ابراهیم ځدران لوب کوي په ونډه کې ابراهیم ځدران لوب کوي او په ټي 20 کې به هم ابراهیم ځدران تعالی وکټ ودرې نو بدل د کپټن ګناګار شو غلی چې کپټن ګناګار ځکه شو چې کپټن اوس په سکور کړی میچ د کم ځینه راوړو د ابراهیم ځدران اوس په سکور تی وباسنو افغانستان بیٹ ټوټل ټیم په لس سکور باندې وټ شو نو ابراهیم ځدران بتا په ونډه کې به لوب کوي په ټس کې به لوب کوي په ټي 20 کې به لوب کوي کپټن سی بدل کوي سر بدل کوي د نور الکان لم پکاړه چې پرفارم وکي موږ تاسو وګورو رحمان الله ګربز په یو ور کې چې متي اور کې چې کلا او شو څلوريزي ول شپګيزي ول داغه نورسته سټیټ روټیټ کا سټیټ بل بیټسمن ته ورکا سنگل واخلا ډبل واخلا نو خامخا په یو اور کې خو میچ نه پوره کیږي ګربز مکمل اوټ اف فورم روان دی هغه بیټینګ نه کوي په دغه میچونو کې دغه نه یا وکمنګ راشو موږ بدین نائب سیب چې د شپار سکور وکړه د خد حسرنګ د بول خبر دی چې هغه ګوګلی کیږي ماته د ناراضي الکه دغه بال نه پریټ نور بادرام بووي هغه ځان او په شپار باندې عظمت الله مرزي درې سکور وکړه محمد نبی څومره غټ پلیئر دی هغه نه سکور وکړه نجیب الله ځدران تک موږ تاسو وګورو نجیب الله ځدران مکمل اوټ اف فورم دی دا خو مکمل زم چې په دې دوه ټي 20 میچونو کې بالکل سره وانخلي او بالکل وته وي ضرورت بالکل کینه ته کوړت لاړ شه ته کرکټ مکه وي افغانستان ته داخل لاړ شه چې افغانستان کې داخلي لیګونو کې افغانستان په داخلي لیګ کې داخل کې ته پرفارم شو کې پرفارم وکي نو موږ به تا واخلو نو دا غلط مکمل اوټ اف فورم دی بالکل دا نه و چې زه میچ کې ولاړم کده په پس کې ولاړم کده په لیګ کې ولاړم کده افغانستان د پر میچونه کوم کده افغانستان د پر انټرنیشنل سطح باندې افغانستان په ټیم کې ولاړم چې ما ته څه صورت حال پکار دی څومره سکور ماته پکار دی څومره بالونه ماته پکار دي څنګه حساب سره ماته تک پکار دی بیټینګ زه خو فینیشر ما اوس څه کول پکار دي دا سوچ بالکل نشته بعد ورکول ته کې چورکا بعد ورکول ته کې چورکا نو کوم تاسو وګورو افغانستان ټیم نن بولرانو بهترین بولینګ کړی اوس لږ پیدا سکور چې په دغه وکټ باندې کوم افغانستان دغه بولرانو رئیس سر کړی دي سریلانکا اوس لږ پیدا سکور کړو نو افغانستان بولرانو خسته بالینګ کړی خو هم چې افغانستان دغه میچ ویل د بیټسمنانو د وجه نه ویلو ولی چې دغه د بیټینګ وکټ باندې ګل بدین نائب سیف سکور نه کوي عظمت الله مرزي نه کوي محمد نبی سیب نه کوي نجیب الله ځدران سیب نه کوي کریم جهاد سیب نه کوي کریم جهاد آل راونډر په حیثیت باندې ټیم کې لوبيږي او تاسو په ذهن باندې افغانستان ټیم ولې دغه سکور چیس نکړل څه وجه چې افغانستان ټیم دغه سکور چیس نکړل تاسو هم سره خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریک کړئ د ویډیو کتل ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره نور خو خبري الله پامان